دنیا کې مې نصیب سوله مطلق سرګرداني دنیا کې مې نصیب سوله مطلق سرګرداني د ژوند د حسرت جام مې هسې پاته سو خالي او نصیب مې سوه د خلکو تماشا په ټول عمر نصیب مې سوه د خلکو تماشا په ټول عمر د درد بهر کې ډوبه وه زما زندګاني او نه کښته سوم نه پورته نه یهود نه مسلمان نه کښته سوم نه پورته نه یهود نه مسلمان نه پرېښوده مسجد کې نه نصیب مې سورندې او چې سمه مې ګڼله هغه لار راته بلا سوه چې سمه مې ګڼله هغه لار راته بلا سوه رښتیا او صداقت کې ښه پوره سوم تاوانې او وجود می آزاد ښکاري ښه آزاد هم ورته ګرځم وجود می آزاد ښکاري ښه آزاد هم ورته ګرځم اصلي ستونزه مې فکر دی چې پروت دی زنداني هارون ته او پاڅون ته به ځان څه ډول توضیح کړم هارون ته او پاڅون ته به ځان څه ډول توضیح کړم بوډا چې سوم بیا څه ووایم څه وه زما ځواني شریعت نه وم منلی حقیقت نه وم منلی شریعت نه و منلم حقیقت نه و منلم عجبه بېهوده تېره سوه زما ټوله زندګي ویلې چې کوژبار به تر منزله نه رسیږي ویلې چې کوژبار به تر منزله نه رسیږي خو ما په سترګو ولیدی منزل کې سو خالي او وخت داسې برابر سو متلونه ټول درواغ سوه وخت داسې برابر سو متلونه ټول درواغ سوه لمر پټ سو په دوو ګوتو چې رواج سوه ناداني زما ژوند راڅخه ورک دی ځکه هر څه دلته ورک دی زما ژوند راڅخه ورک دی ځکه هر څه دلته ورک دی ایمان مو په پیسو سو او پیسې بې ایماني د نور په سرعت ځغلي د دې خلکو فطرتونه د نور په سرعت ځغلي د دې خلکو فطرتونه تبدیلې یو ګړی کړې کافرې مسلمانې ته وایې چې هغه سړی به څنګه د روزي سي ته وایه چې هغه سړی به څنګه د روزي سي چې شل واله د ورځې قرآنونه ډبوي او په هرې معاملې کې یې شیطان دی شرمولی په هرې معاملې کې یې شیطان دی شرمولی شیطان ورڅه زده کړي ډېر کارونه شیطاني او قسم دی که اعمال د دې ملت راوړي میزان ته قسم دی که اعمال د دې ملت راوړي میزان ته له بیخه به وي ورکه قریشي مسلمانې 40 میلیونه غله او چلبازان سره ټول سوي 40 میلیونه غله او چلبازان سره ټول سوي ښاغلی دی چې ویش کول د بل سړي روزي اصلاح نه ادبیاتو کړل نه زور نه حکومت اصلاح نه ادبیاتو کړل نه زور نه حکومت غني نه خوشحال خان نه احمد شاه دراني خواري کې به غوټې وهي تر هغه چې ژوندی دی خواري کې به غوټې وهي تر هغه چې ژوندی دی دا ځکه چې هر غل لري لقب قهرماني بد بد مه راته ګوره یو وار سر که په ګریوان ته بد بد مه راته ګوره یو وار سر که په ګریوان ته رښتیا که نه وه واخله هغه ششکه اناري او له زړه څخه مې درد او شکایت درته لیکلی له زړه څخه مې درد او شکایت درته لیکلی بیا نه چې رامات کړئ زما ګیربکس او کمانې هر څه څخه پتنګ یمه هېڅ شی په طبیعت نه دی هر څه څخه پتنګ یمه هیڅ شی په طبیعت نه دی نه یار نه انډیوال نه فلاني یا فلاني او په داسې یو دنیا کې چې راهیاب هم سي ګمراهي په داسې یو دنیا کې چې راهیاب هم سي ګمراهي نه عشق نه صداقت سته ټول دوکې دی زبانې نه عشق نه صداقت سته ټول دوکې دی زبانې